نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د چا په وهم و ګمان کې هم دا نه و چې طالب حکومت نن په کابل کې وګوره د طالبانو حکومت امریکا ته په لړزان ده یورپ ته په لړزان ده د روسي بیړه تباہ کړه اوس تاسو دا عقل کې راتله چې روس بم چرته تباہ شي روس بم خدای ووایي عظیم طاقت روس د امریکې نه زیات لیکن الله د دې ببرسرو په سر باندې د روس غوندې نظام تباہ او برباد لاړ سپیتی جوړ شو اوس دا دعا کوئ چې خدای پاک دغه عذاب په امریکا مراولي دغه عذاب خدای په هغه ملکونو مراولي چې نن د قبله اول دشمنان دي هغه بیت المقدس چې د چانه رسول الله اسمان ته تلو نن هغه بیت المقدس ته يهود غړمبيږي او اسلامی ملکونه صرف مذمت کوي مذمت سے راپاسی او خزی او نر په ځان قربان کوي قسم په خدای دې په دې لیونو کې او په دې مسلمانانو کې داسې لیونیم شته چې بمونه ځان پورې تړلې دي او په ورمنډه کړې ده او غړم شوی دی سونه کافر مردار کړي دي او په خپل ځان مالوزولې نن تاسو سره د څه غم دی پاکستان کې د دین غم شته بس په دې باندې حق جوړ کړی دي چې اله ټیکس را باندې ولګي دوه اله ټیکس د څه ټیکس در باندې ولګي چې د خزي در دبوزي په تش پیسو ټیکس کار نه کیږي دا چومبري ته نه بوزي دا پارمی سټیډیم کې چټوله شپه غړیږي تورشه د دې خزو حال خو ګوره ظالمان د خدای په عظیم قهر واوړي وړه دا او کزړه دا او څوک دومنه بوجای دا او څوک یو من بوجای دا او څوک شل سره بوجای دا رپا 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 ټول ورس په دې سړکو په دې بازارونو کې سال دی یو طالب په بازار کې ولاړی د کابل په بازار کې خطه خزا وګوره زما عزیزانو دا ټول مقدرات دي دام تقدیرو چې د دین طالب بم داسې کیږي چې دا غې نه به دنیا یریږي طالب سره تش لرګي برشه په تورخم کې وګوره او د دې ځای به ملیشه تلې ده ملیشه تلې ده او بارډر تلې ده او بارډر بند ده بارډر بند ده اخو یو طالب ولر دې لخت اور سره ده څوک ټت نشي کولی ولی الته ایمان ده تاکي ایمان نشتا توپ در سره دي ټینکونه در سره دي جازونه در سره دي بمونه در سره دي اټم بم در سره دي ایمان در کې نشتا نه د یو کشمیر علاج په 50 کاله کې تاو نه کړې یو کشمیر چا کې چې ایمانو هغه د روس علاج کو تباہ کو تاکي ایمان نشته چې تانه نه اوسه پوری اندو کې کشمیر نیولې دي نو عزیزانو ځان کې ایمان پیدا کړ او غیرت پیدا کړ صرف دا د چرګانو په ټونګو کار نه کی دا مونږ کې دا چرګانو غوندې ټونګي وهي را وهي کنه په دغه کار نه ایمان پیدا کړ جوش ایمان پیدا کړ الله پاک دې ممکن پیدا کړ او خدای دې هغه نظام چې کوم په کابل کې راغله دې اسلامی هغه نظام دې الله په دې ملک کې مراوي خدای پاک دې موږ د پیرنګي د نظام نه خلاص الله دې په درویش کاله کې چې جناب محمد رسول الله جوړ کړی دی خدای دې هغه نظام په دې ملک راوړي
نو زما عرض داو عزیزانو چې زمونږ د دماغو اس اصلاح نه کیږي اس خدا اتمام حجت کیږي دی وخت کې لګیا دی چې ستاسو کورونو دروازو ته خلق درځي او دین بیانې معنا یو پیر صاحب تپوسو کو زما آشنا ده آشنا می سده خو چې کله وګورم نو س رومال مومال تیوالم یا چوغه موغه تیوالم نور می څه آشنا ده چوغه پیرانو له ډېر راځي او مال مالم ډېر زم چې پس شي می چپټاو والا تی وې تختو ما ته وی چې یاره ما ورېدلی ته د تبلیغ والا ډېر دغه ما زه هو الله کنه تبلیغ کې می چیرې چیلا لګولې یو ځل می ویلی چې درې ورځې له بزم بار لاړ شم خو چې سړی را پسې راغی ما وروره ناجوړی ما تنګوه مې ما تلی نه شم نه پکې ګرځېدلی یم اجتماعګانو ته تلی یم چېرته چې لویه اجتماعي اخري دعا ته ځان ور رسومه دا مې کړي دي خو دومره ویم چې زه چې څومره پوه شوی یم زه تاسو هغې کې فرق دا دی چې هغې دین قرآن او حدیث خپل روټه خپل بستر خپل چای پزمک املاستا درته خی او تعالی چې خلوت تراشی نو ته ورته په پیسو دعا کې او دین خود خو سوال نه پیدا کیږي ځکه چې ا دعا ورته په پیسو هغه مفت کوي ما تل دا ډرامې مونږ په ډرامو خبره نه مونږ ټول په دې قهر اخته مونږ هم چې په مړی کې سقاط غټ نه خدای پراسته کې وبخو چې پړه کې وایو چې خدای دې دې مړیم کور روان کی تش لاړو راو الکه تاسو په ایمان وای چې مړ وش ماشومان بچی پاتیش خزه کندش بچی پزمکه چکونه لګی دا هغه مړی روټه او دا هغه مړی پیسو ته چې څوک لاس ونیسي نو سوې مانو یا خو به زمونږ داسې وي او هغه ځای کې په ایمان وایي چې اوبس کل به مزه درکړي اوبس کل پرون زمونږ مالت کې دی او تبلیغي الک پلار چا وجلی و هغه کلی ته وړو لس ورځې پسې قبر نه راوویستو بیا یې وړو ما پرون ټوله ورځ نهره تېره کړې ده ټوله ورځ نه چای نه اوبه چا مړی مې ولیدو دغه هلک جړه مې ولیده او بیا هلک ته ګوره پلار په لاوارثو کې مړ پروت دی مړ او پرون سهار هغه هلک پسې ما سړی ولېږلو چې څه شو ویل مولانا صاحب جومات کې ناست دی وایي چې دا د چاشت مونځ وکم نو دروځمه پرونی کلی ته مونږ مړی یوړو کلابټ ته زه اجره کې کېناستم ملا ما سره د مونځ غم نو یوه نیمه بجه وه او دا هلک چې پلار ورسولو نو دی لاړو په جومات کې اودس وکړو په نفلو ودرېد دا ګران کار دی خوند به څنګه درکړي چې د بل غم خپل غم ونه ګڼي او د بل درد خپل درد ونه ګڼي په خدای قسم چې جنت خو پرېږده چې د جنت باد هم در باندې رانشي باد جنت خو ډېره لرې خبره ده چې باد هم در باندې رانشي نن سبا خلقو ته وګوره تا سره به د سړي کور رواني بچی به مړی مړی به ورکره شي تا زمونږ علاقه کې مونږ ټي وي قضا کړې ده خپل ګپ شپ هم چېرته قضا کړی دی
دومره مو ویلي دي چې یاره نن ماړه ته لږ درد رسېدلی ځکه چې د پلاني په کور کې غم دی او ماتم دی او ویر دی. دومره م ویلي نو اسې هم خفه کېږئ. ما دا ګیري میرې پرېښول او تسپې مسپې او منځونه او د جمعې ورځ او اتر په ځان مګل که نه، دا خبرو مبرو کیسې نه دي وروره. خبره ده او نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تاملے ساقی. نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھاملے ساقی. سڑے پوگا کی اور اوچتی پرند کینٹونمنٹ پادیره کې چې امړې رئیستو د کینټونمنټ سړی ولاړو نږدې نه راتله قبر ته، ځکه چې ویل پیسې اول راکړي، پیسې راکړي. زمونږ د دې کلي هلکانې بوتلي دا ورکوشو، داسې ورکوشو لکه د سړي خپل پلار مړي. او دلته یو د خدای خوار دی، د خدای خوار اوږې او نهر نوی صادر د مړي لاندې کو چې پرې اوچتولو دا د وینو ډک شو. مالا لکه دا صادرې مراغ دغه کوي د تابوت کې پې د پاسه واچوي. د خدای خوار او د خدای اوږې او کینټونمنټ هغه څوکیداران نو راووتم، ورته مې داسې وران روان وکته او سخته غوسه راله چې یو څو پټاخې لګاو کم چې خدای په ځای پېژندلی یی چې پادیرو کې د سپو غوندې عمر درته نصیب کړی. دغه وخت کې خو درد پکار. نو عزیزانو سو پورے ہوئی ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے اور ایک درد جگر میں ہوتا ہے. میں چھپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے اور ایک درد جگر میں ہوتا ہے. میں چھپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. ټول عالم د پروتي او تر پاسه ورته وجاړل په هغه سترګه به د جهنم اور حرامي چې کوم سترګه په شپه کې خدای ته یو خطوي یو عقیده دا پیدا کوي او بزرګو نن سبا دا دبلې مغږیږي چې دا ملیان پیران نه مني او اولیاء نه مني او بزرګان نه مني، بزرګان نه مني. بزرګان لا کمزې دي بزرګانو تاریخ به وګورئ په 31 تاریخ. بزرګان نه مني. بزرګ دی ته وایي د جمعې شپه ده واسکټ شړای کمیس دا یو وستو او د جمعات په صحن کې کېناست. مریدان راله صاحب جمع ده پوما دا هلاک بش وینا یو خیال راغی دماغ کې. څه خیال درغه؟ ویل خیال دا راغی په سجده کې چې دا ګرمه کوټه کې سجده لګول خو آسان کار دی، دا خو هر څوک کولی شي. خیال دا راغی چې په دې شپه کې به داسې کسانی چې بړستن به نه وي، واسکټ به نه وي، ګرمه شړی به نه وي. نو یا الله زه دا یو بستره او یو واسکټ او شړی خو د ټولې دنیا په غریبانو نشم تقسیمولی، نو خدایا دا خو کولی شم کنه چې په دې شپه کې چې په هغوی څنګه یخني تیریږي چې داسې زم په ځان تیره کړم. ځکه چې په دې اوږو باندې درته څوکیداران کېنولي چې هغې ته کرام کاتبین وایي. په ښی اوږه باندې دو ملایکې ناستې دي، ته چې نیکی کې نو هغه ملایکی هغه نیکی لیکي در سره 24 غنټې.
او په ګسه اوږه باندې دي دو ملایکې ناستې دي، ته چې ګناه کې هغه یې لیکي. دا ستا دا ریکارډ چې دی دا څلور وړه ملایکې به بیا په قیامت کې خدای ته پیش کړي. د ښي طرف ملایکې به وایي چې دا یې نیکي کړې وه او د ګس طرف به وایي چې دا یې بدي کړې. حتی کې دا به هم لیکلی شي چې تا او دسماتي ته کښېنې ته څه وایې؟ تاسو چې لوی اودس یا وړوکی اودس ماته وایي تاسو پکې څه وایي؟ ګیره ولې پټې؟ سجه من حدیث کې راغلي دي څه کې طالبي صحیح خدای ته ګورئ د خدای بندګان سبق کوي. اعوذ بالله من الخبث والخبائث او دسماتی د چکینی دا بوي چې اعوذ بالله من الخبث والخبائث. کدا نظر زی او کینی بسم الله بوي دی. بسم الله مطلب دا دی چې کومه ملائکه تا سره دی او ته متیاز او تکینی او بسم الله وې نو دا ملائکه درته شاکی چې بیا را پاسې او پرتوا خطړې او بیا بسم الله وې نو غي درته مخ کی او کپکې ناستو پاسې دو دی بسم الله او نه مینه نو دا ملائکه ستا په باندې باندې لعنت لیکي چې پتا دې لعنت وای په ایمان نن د ټولي دنیا باندې د ملائکو لعنت ته کنه خزو نرو ته دا پته نشته چې متیازو تکینی نو سبوي او چې متیازو نه پاسې نو سبوي. دا پته نشته. نو د ورځې سوزله سړی متیازې کوي لوی یا وړي او څومره ځل ستا د ګس طرف ملایکې پتا لعنت لیکي. اوس د لعنت انجام به صحیح او درته په خپله پته ولګي چې څه وخت کې لاندې کوشي. نو زما عزیزانو په لوح محفوظ دا هم لیکلي دي چې دی به متیازو ته چې کینی او پاسی دی به یا بسم الله کلمه وایي او یا به نه وایي. دا ریکارډ دی. یو سړی مانه تپوس کو چې مولانا صاحب دا دومره لویه تخته به څنګه وي؟ ما ورته وی چې د دې بچیا دا جواب دی چې دا سوال چې تا وکړو کنه نو دا د تنزانو کو په دې به پوي کا چې ته دولېشته چت بیستنه نه نشي ودرولې. دولېشته چت چې دا دومره لوی اسماني بیستنو څنګه ودرولې دي. او د اسمان اندازه شته چې دا څومره لوی دی چاته پته لګېدلې؟ دا تر اوسه پورې چا معلومه کړې ده چې د انور د کم ځای نه راوځي یا د سپوږمۍ د کم ځای نه راوځي؟
دا پته صرف یو د خدای ذات ته ده، بل چاته نشته. نو زما عزیزانو لوح محفوظ چې دی دی وخت کې که تاسو وګورئ د کمپیوټر زمانه ده او یو دغه زمانه ده د کوټ څه ورته وایي، کوټ ورک ورته وایي، شارټ هینډ څه ته وایي، وایه تفصیل لدی. شارټ هینډ دی ته وایي چې یو داسې ټکی منتخب کړی چې د هغې نه د 1 غنټې تقریر مرادي. یو ټکی که انسان د شارټ هینډ اجازت او ایجاد کولی شي او د کمپیوټر ایجاد کولی شي، نو الله پاک د لوح محفوظ ایجاد نشي کولی. اگر نه دا زما عقل کې ناراضي ملتخري د خرونو عقل کې هم غول خوراک راځي، د خرونو عقل کې د خدای خبرې نه راځي، تخري. نو عزیزانو عرض میں داو چې په لوح محفوظ بیا 2 قسمه تقدیر دی، یو تقدیر معلق دی او یو تقدیر مبرم دی. تقدیر مبرم دی ته وایي چې دی به د مور نه پیدا شي تر مرګه پورې به دی نیک کار نه کوي او مسلمان به نه کافر به په خپل اراده به دی په زندګۍ کې نیک کار نه کوي. دا د تقدیر مبرم دی. یو تقدیر معلق دی. تقدیر معلق دی ته وایي چې دا سړی به بدبخت وي، لیکن کله په خپل اراده د پلانې نیکی وکړه نو د تقدیر چې دی اب بدل شي، بجای د شقیبه هغه تقدیر په سعید ولیکل شي. تفسیر مظهری د قران کریم په دې آیات په ضمن کې چې یمحو الله ما یشاء، الله پاک په لوح محفوظ باندې محو کوي بعضی سيزونه چې داغه د خدای رضا وشي. لیکلی الله یو څه یو هغه محو کی دغه په ځای بل لیکي. علامه ثنا الله پانی پتی لیکلی دي د قران د دې آیات په ضمن کې چې یمحو الله ما یشاء، محو کوي الله هغه شی چې کوم شی رضا وشي. وای چې شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ مجدد الفسانی رحمت الله علیه چې د بچو یو استاد چې د بچو ته سبق خودو داغه نوم مولانا طاهرو. مجدد الفسانی رحمت الله علیه مراقبه کې ناستو او لوح محفوظ ولیدو چې ویلی ده نو دا مولانا طاهر چې ده دا شقی لیکلی شوی بدبخت. مجدد الفسانی رحمت الله علیه ډیر خپه شو چې دا خو زما د بچو استاد دی او په لوح محفوظ دی شقی لیکلی شوی دی، خدای دا بس کیږي. اړکه ورته القاء وشوه چې د نیکانو خلقو په دعاګانو باندې الله تقدیر معلق رد کوي. مجدد الفسانی رحمت الله علیه وی چې ما دعاګانې شروع کړې
یو میاشت میں دعا وکړه چې یا الله د دې مولانا په حال ته رحم وکړي. میاشت پس میں بیا مراقبه وکړه او لوح محفوظ مې ولید، نو چې مې ولید نو د شقی په ځای سعید لیکلی شوی، د بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شوی. زما عزیزانو زما ړومبنی ټکی م واورېدو چې یو سړی نیکي کوي چې د جنت او د منځ کې یو لیش فیصله پاتې شي، ناګانه چې داسې کار وشي چې بیا د جهنم او د ده په منځ کې یو لیش فیصله پاتې شي. دې ټکي ته خیال کوو چې غاویره نه شئ ګوره په دې خپل منځونو باندې یا څه په نیک کارونو باندې، نه غاویره نه شئ. اس پتہ نه لګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جنت ته لاړو یو ملائکه ولاړه وه او هغه په دې لام باندې مد راښکلی و چې لا نو د قیامت په ورځ به بیا دا ملائکه وایي چې الا الله، لا ایس نشتا، ایس نشتا. اوس تاسو د خپل ژوند ته وګورئ، ښځه ده، بچي دي، کور دی، لیکن سبب اس نہیں، اس بنے. نو عزیزانو د غرور ذات صرف د خدای دی، د کبریایت ذات چې دی هغه صرف د خدای دی، هغه د بنده نه دی او نه د بنده په عقل کې هغه راځي. تاسو په ایمان وایي چې کله نه د موره پیدا یې یو سملوستی دي یا سمویلی دي، دا ستاسو په عقل کې راتله چرته چې طالب بم حکومت کوي؟ راتله او بیا د پاکستانیانو پلیتو پلت دماغ کې طالب ورته د سړي زوی نه ښکاري، مولا ورته د سړي زوی نه ښکاري، حالانکه دا خپله د سړي زامن نه دي. مولانا مدنی رحمت الله علیه به همیشه مونځ په طالب پسې کول، په خپله به نه مخکې کېدو. په دیوبند کې لوی علما به ولاړو او ده به طالب مخکې کړو. علما ورته وایي چې دا لوی علما ولاړي، تاسو طالب مخکې کوي. ویلی یہ طالب ہم سے اچھا ہے، یہ جب راستے پہ چلتا ہے تو فرشتے پریں بچھاتی ہیں اس کے سامنے. دے چې پلا رضی ملائکی ورته وزرې غوړی او مولا چې پلا رضی هغه ته وزرې نه غوړی، نو د ده رتبه مانه اوچته ده. او بیا ورته دا وایي چې تا نه دي اورېدلي چې من ماته فی طلب العلم فهو شهید، څوک چې د علم په طلب کې مړ شو هغه شهید دی.